اوهو لږ په کراره سره بریک نیسه وروره. لږ چې په پوه نه شره ته لکه څنګه ته څوک یې؟ سم ودرېږئ. که دومره په تعریفې نه و په شخصي موټر کې لاړه شه. وروره ته خپل خور و مور نه لرې که څنګه؟ ته څوک یې؟ افسر یې؟ کښېنه او خپل کار دی کوه. کله چې مخې ته مو یو کس ولاړ نو شاتنی کس په کیڼ لاس سره ووهئ. په بس کې تاسې هیڅ خبره نه ده ګرانې. ته همدلته اوسېږې که څنګه؟ هو همدلته اوسېږم. ښه تا سره خو ډېر شیان دي، دا به څنګه وړې؟ یو رقم به یوسم. زه به یې در سره بیسمه. تاسې ولې ځان په زحمت وایي؟ د څه شي زحمت؟ زه خپله سرتېره یم، که تا ته مزاحم یم نو ووایه. نه تاسو خو بل چېرته ځئ که نه؟ لاړ به شم ګرانې. هسې تاسو له کوم ځای راغلئ؟ زه له کشمیر نه راغلی یم، سرتېره یم. اخه ستاسو کور چېرته دی؟ بس له دې خوا نه ښې خوا ته. بس همدلته دی. دا ستاسې کور دی؟ کور ته به نشم بیولی. هیڅ خبره نه ده ګرانې، زه شیوپري ته تلمه. شیوپري خو دلته نږدې دی. هو کله چې سبا راغلم نو یو ځل به تا سره م وګورم. ښه نو ګرانې، په لیدو مو زه ډېر خوشحاله شوم. رباط په لومړي نظر کې سونیتا یې خوښه شوې وه، د همدې لپاره بله ورځ د هغې کور ته ورغی. سونیتا هم چمتو ناسته وه د دې نوې اړیکې لپاره. لیدل کتل او د دوی ترمنځ ملګرتیا پیل شوه. هره ورځ به یې یو بل سره لیدل.
هغې خواته دې خوا خبرې ټوکې خندا. راوت په سونیتا باندې ډېرې پیسې مصرفولې. هیڅ پوه نه شول چې دا ملګرتیا څه وخت په مینه بدله شوه. کلونه مخکې هغوی یو بل باندې مین شوي او نن کلونه وروسته پولیسان د دې لپاره چې یو په مینه کې لیونی راوت ونیسي د هغه معشوقې سونیتا نه یې د یو ښکار په څېر کار اخیسته و. ولې د هغوی ترمنځ داسې څه کار شوی و چې خبره تر دې ځایه راورسېده؟ غیر قانوني اړیکې پرمختیایي یا په غیر مشروع اړیکو ناروغیو کې په ځانګړې توګه انسان په لومړي نظر کې په یو چا باندې مین کیږي. دا ناروغي په ډېره کچه جسماني یعنې نفساني خواهشات وي او په ډېره کچه پرته له خوښې او یو طرفه. په دې یو طرفه اړیکه کې هیڅ انسان د دې خبرې په کیسه کې نه وي چې د چا د خوښېدلو دعوا کوي او هغه په دې اړه څه ویل لري. زړه یې دی او که یې نه دی. داسې خو به نه وي چې هغه ونه نفرت ولري. څنګه د زمري د نیولو لپاره اوزه تړل کېږي همداسې د دې ځای پولیس هم بېصبرانه د راوس نیولو ته په تمه وو. نن 2 میاشتې مخکې همدا راوس د سونیتا په مینه کې لیونی شوی و او هغې پسې هره ورځ د ښار په هر ګوټ ګوټ کې ګرځي. مهرباني وبخئ سونیتا دلته اوسېږي که نه؟ نه اوس دلته نه اوسېږي. نو بیا چېرته اوسېږي؟ نه پوهېږم چې چېرته اوسېږي. خو تاسو څوک یې؟ زه د هغې له خپلوانو نه یم. څو ورځې وروسته تا سره خو ډېر شیان دي. دا به څنګه وړې؟ کور ته به نشم بیولی. شپه خو دلته نږدې دی. سبا چې راغلم نو تا سره به م یو ځل وګورم که تا ته مزاحم نه اوسم نو. ای وروره دلته نه هلته په خبره نه پوهېږې هلته یې ودروه. لږ په ادب سره خبرې وکړه. ته دې ادب په خپل جیب کې کېده. دا د موټرو تمځای نه دی. خبرو ته دې پام کوه. اوهو ته ما سره ځان دی ها. مخې ته پام کوئ مخې ته کوم چا ورباندې د مخې نه وار وکړ نو ښه د فکر ونیسه چې څه وایم نو په یو لاس یې لاس ونیسه او په بل لاس یې غاړه نه یې ونیسه. خوشیکا دلته وای. خوشیکا لاوته. احمقه زه یو سرتېری یم که چېرې وغواړم تا په یو دقیقه کې وژلی شمه. خانو ته پوجي وبخښه ښاغلی تاسو دننه لاړ شئ زه ورسره خبرې کوم. وسله دې راکړه. زه کوم وسله دې راکړه. ځه ورک شه. واوره دلته په دې کوڅه کې یوه نجلۍ د سونیتا په نوم اوسېده. اوهو د هغې کور قلف دی. ته پوهېږې چې هغه چېرته ده؟ دې کلي کې هره ورځ نوي خلک راځي. زه خو کوم پولیس نه یم. له تا نه چې څومره پوښت کېږي هماغومره ځواب ورکوه. سونیتا دلته سونیتا نه اوسېږي. اوهو تاسو چېرته ځئ؟ څو ورځې کېږي چې تا لټومه. ته باید ما سره لاړ شې. ایا زر کوه ته دې شوبه کې اوسه. راځه چې اوزه له دې ځای اوزه. راځه لاس مو د هغه کې لاس ونیسئ او په بل لاس یې د سټه ونیسئ. راځه له ما سره. دا چې سونیتا یې له ژوند نه یو ناڅاپه لاړه غوسناک راوت لیونی شوی و. دا چې دا انوپم په کور کې هغه و او د سړک په سر یې د جګړې په تور هغه یې څو میاشتې زندانیم کړ. سونیتا د دې لپاره چې د راوت له لیونتوب نه ځان وژغوري د ښاغلي انوپم کور یې ورته خوشې کړ او یو ځل بیا د ښار په یو بېنومه ځای کې ژوند پیل کړ. څو میاشتې وروسته راوت هم له زندان نه خوشې شو مګر هغه اوس له مخکې نه ډېر جنګیالی او خطرناک شوی و.
هغه یو ځل بیا په یو ځای کې دنده ترسره کړه مګر مغزو یې د هماغې سونیتا په اړه فکر کوي تا سره خو ډېر زیات شیان دي دا به څنګه وړي دا به رقمه یوسف هیڅ خبره نه ده ګرانې زه شیو پوري ته ځم خو ته نږدې دی تا د خپل ځان په اړه هیڅ هم راته ونه وایي تا کله نه پوښتنه کړې راځم او 15 دقیقې خو وخت تېرې شوې ګوره سونی هڅه وکړه چې په خبرې ځان پوه کړې په ډار باندې هېڅ هم نه کېږي که چېرې هغه نن رانغی نو ته چې هر چېرته اوسې هغه به ستا د پیدا کولو لپاره هلته درشي او بیا ته او تا سره چې هر څوک اوسېږي که نه د هغوی ژوند به هم په خطر کې لوېږي همدا ننې موقع ده همدا نه تېروتنه شوې دا چې د هغه سره ملګری شوم تېروتنه مې وکړه ژوند مې په ډېره ښه توګه مخته تله په 4 کورونو کې مې کار کوو په هغه زما ژوند ښه مخته تله هسې مې ځان ته د مینې جنجال واچاوه ښاغلیه هغه مله یې واده شوي سړي سره واده شوي سره؟ هو واده شوی و هغه مېرمنه ماشومان کورنۍ لري مګر هېڅ نه راته وویل د دې په سر یې دروغ راته وویل چې زه څوک نه لرم په دې نړۍ کې یوازې یم څو ځلې مې ورته وویل چې واده راسره وکړه مګر هېڅ یې مې نه ویل دا څه بې ځایه خبرې کوې غواړې چې ټول عمر همداسې راسره ژوند وکړې بې عقلې ولې مې بې ځایه خفه کوې ته دې ته فکر وکړه ډېر نور هلکان شته چې ما سره واده وکړي همدا اوسه ډېرې جرګې راپسې راځي خبره مې واوره ستا لپاره خپل ژوند هم ورکوم پوه شوې که چېرې د کوم بل چا په اړه دې فکر هم وکړې که نه نو بیا ژوند مو اخیستلی شم ستا او د هغه چا سره چې ته واده وکړي ګوره زما خبره واوره زه یو سرتېری یم زه هېڅ دوکه نشم زغملی پوه شوې